اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې سلګۍ د زرمینې خواته ورغله او د سنګینې د کرونا په اخته کېدو یې ورته وویل. اوس به دا واورو چې ګلزار څنګه له مدرسې څخه ناوخته کور ته راغی. ګلزاره زویه، نن د مدرسې نه ناوخته رانغلې؟ ولې نه مورې، لږ راباندې ناوخته شو. نو ولې؟ ګوره زویه، د مدرسې نه لږ وخته راځه چې رخصتي دې کېږي، په لاره کې ودرېږم. مورې زه ودرېږم نه، خو زموږ د ماشومانو د میدان خبره وه. نو هغه خبره خو خلاصه شوې که نه؟ شورا درته میدان جوړی؟ مورې میدان جوړی، خو اوس یې کار بند شوی و. د شورا پوزیسون زموږ د میدان په جوړېدو نیوکه کړې چې ولې د وحدت کلي ماشومانو ته میدان نه جوړېږي او د کنډو کلي ماشومانو ته جوړېږي. نو بیا خبره دې ته لاړه چې ماشومان باید دا فیصله وکړي. بس همدې خبرې ته زه ایسارومه. ښه، نو ماشومانو څه فیصله وکړه؟ مورې فیصله دا وشوه چې د وحدت کلي ماشومان وایي چې موږ ته د کنډو کلي میدان منظور دی، هملته به درځو، لوبې به کوو، مسابقې به کوو. ښه، زه ښه شه که نه؟ نو اوس به بیرته د میدان کار شروع کېږي؟ و مورې، د میدان کار به شروع کېږي، خو زه به یو ځلې فرید کاکا پسې ورځمه چې زموږ د میدان نه بېغمه نه شئ. اپوزیسون سره ستاسو ستونزه خپله ده. زویه ورشه، خو ګوره ډېر پام وکړه، شورا کې خو ټول ښه خلک دي، خو د اپوزیسون لکه څه بلا ده، د دې نه ډېر ځان ساته چې خدای مکه ضرر درته ونه رسوي. مورې موږ خو خپل حق غواړو، ولې به موږ ته څوک ضرر رسوي؟ دغه شان به د پلار هم ویله، خدای دې وبخي، اخر هم پکې سر کېښود، خدای مکه په ته څه ونه شي. حسن خان کاکا، وا حسن خان کاکا، ته چېرته یې؟ همدلته د برېښنا په کوټه کې یم. نو خو راووځه څښې کې. نه 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 نه، دروځم نه، او نه ګوره ته رانږدې شي. ما دلته ځان بند کړی دی، نه غواړم چې د چا سره نږدې خبرې وکړم. ولې؟ خدای مکه تا کې خو به د کورونا کومه نښه نه ښکاره شوي؟ نه شکر دی، تر دې دمه یې کومه نښه نښانه نشته دی، او ما خو احتیاط هم کړی دی چې د زړور او د خواښې نه دې لرې پاتې شم او لاسونه م وینځمه، خو بیا معلومات نه کېږي چې په هغو لګېدلی دی. خدای مکه دا د کرونا مرض ما ته را نشي، ما نه بیا تا ته در نشي، تا نه بل چا ته لاړ نشي. احتیاط ښه شی دی. او احتیاط ډېر ښه دی، خو چې نښه نښانه یې در کې نشته نو بیا ولې ډارېږي؟ خو پام کوم که نه، ځکه چې د دې ناروغانو سره پاتې شوی یم. ولې دا ته په رادیوګانو کې نه اورې چې څوک د داسې خلکو سره پاتې شوی، نو ځان دې کم از کم 14 ورځې جدا وساتي. رښتیا دې ویل، په خدای همدقسې مې اورېدلي دي، خو اوس به دا د خوراک او څښاک څنګه چل کوو؟ ای جعفره زویه، بس یو کپ ډوډۍ ده، دنلته یې راپسې راوړه، او زما نه هغوی دواړه ډېر ضروري دي، خواښې دي او زړور خان. هغوی ته چېرته لږ خوراک ویسه چې ناروغان دي، او معلومات به یې وکړي که حالات یې بدتر و چې بیا یې روغتون ته تلل پکار دي. نو حالات به نور څنګه بدتري؟ نښې خو پکې ټولې ښکاره دي، تبه لري، ټوخی لري، او یو نه بل ته دا ټوخی هم ورغلی دی، نو بس همدا حالات خرابېدل دي که نه؟ نه نه، داسې خو په کور کې ګزاره کېږي، خو خدای مکه چېرته ورته سالنډي پیدا نه شي. په رادیو کې مې واورېدل چې چاته سالنډي پیدا شي نو باید روغتون ته ضرور لاړ شي، او نورو حالاتو کې صرف ځان ساتل پکار دي. سمه ده، بېغمه اوسه. خو ګوره چې نږدې ورسره ور نه شي، هغوی دواړه به ډېر درته ووایي. نه نه، څه لیونی خو نه یم. ولې؟ دا بیت پلاره، دا تا څنګه نن چلم ته کش ورکړې؟
ستا د لاسه. زما د لاسه ولې؟ ستا د لاسه ځکه چې ولور دې راباندې ومنه. شپه ورځ فکرونه کوم چې ولور به د کمه کوم. ما سره بله لاره چاره نشته دی. مجبور یم چې د عابد نه کار واخلم او دا ولور راپوره کړو. نو هغه خو مدرسې ته ځي که نه، کار به څنګه وکړي؟ او بله دا چې د پټو کار خو در سره کوي، نور څه غواړې؟ د پټو په کار باندې نه شل کېږي تر څو چې سمه مزدوري ونه کړي. د پټو کار خو ایله لړل او تپل دي. هماغومره فصل وشي چې تر کاله ورسئ. موږ باید سامې مزدورۍ ته ملا وتړو. نو مزدوري دلته کومه ده و د عابد پلاره؟ همدغه خو ویمه که نه چې دلته مزدوري نشته، باید زه د کار واخلم. عابد خارج ته لېږم. خارج ته څه؟ خارج ته لېږې؟ لیونی شوې که څنګه؟ خو پالمه لیونی تی چې داسې خبرې کې. نو ولې ما څه ویلي دي؟ تا ول د عابد عمر ته وګوره. د هغه عمر دومره دی چې مسافري دې وکړي او بیا دې دومره پیسې وګټي. آفرین آفرین. اوس دې د کار خبره وکړه. چې د کار خبره شي وای نو وړوکی دی، او چې د واده خبره شي وای غټ زلمی دی د خیره سره. بس خارج ته لېږمه، بله لاره نشته. د خدای خاطر وکړه، ولې د زوی دشمن کېږي؟ سپوږمۍ راته کیسې کړي دي، خارج ته تلل ډېر سخت دي. هغې ته یاسر ویلي وو چې په لاره کې څو ملګري مړه شوي هم دي. بس بس هغه د قسمت خبرې دي. پرېږدې، اوس مې پردۍ لور کړې ده او ولور دې مې راباندې منلې. خو همدا ته وي چې تازه ګل خبره دې ومنله چې پړخه وکړه پړخه وکړه. دا د پړخې انجام خدای خبر شه چې نور به د څه جوړېږي. زه ځم چې د عابد د تلو څه لاره پیدا کړم. ښه ګلزاره وایه که نه، څنګه نن ځان ته راغلی؟ ته خو به اکثره وخت د ماشومانو سره یو ځای راتلی. فرید کاکا یوازې ځکه راغلی ما چې موږ ته په مدرسه کې ویلي دي د کرونا ناروغۍ په وجه ډلې مه جوړوئ. نو زه ځکه یوازې راغلی ما او د ماشومانو کومه خبره چې ده زه به یې وکړمه. آفرین شابسه. ښه وایه څه خبره ده؟ خبره د میدان ده چې زموږ د لوبو په میدان کار ولې بند شو. دا باید بیرته شروع شي. ګلزاره شروع به شي، تاسې فکر مه کوئ. مونږ ستاسې له میدانه بېغمه نه یو. څنګه بېغمه نه یې؟ کله په یو نوم کار بندېږي او کله په بل نوم. داسې ښکاري چې شورا موږ ته دوکه راکول غواړي. نه 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 ګلزاره، هېڅکله نه. شورا چاته دوکه نه ورکوي. ښه نو بیا کار ولې بند دی؟ کار په دې وجه بند دی چې د اپوزیسیون لخوا ګلولي له کاره منع شوی و. سره د دې چې ما ګلولي ته ویلي و چې ستا کار د شورا سره دی، ته به د چا په خوله باندې کار نه بندې. خو هېڅ نه پوهېږم چې د مطلب شاه او مهربان څخه په څه شي ډارېدلی و. فرید کاکا ښه خبره دا ده چې تاسو بیرته دا کار زر شروع کړئ، او که کار بند شي نو موږ به خپل پخواني میدان کې لوبې شروع کړو. تاسې چې زموږ د میدان ځمکه نیولې ده نو په همدې خاطر چې موږ ته په بدل کې بل میدان جوړیږي، او چې میدان نه جوړیږي موږ هم ستاسو د فیصلو هېڅ لحاظ نه کوو. خپل جوړ میدان به هېڅکله هم پرېنږدو. آفرین آفرین ګلزاره، ستاسو چې دا خبرې زه اورم نو ډېر خوشحالېږم. ستاسو د میدان کار به خامخا شروع شي، او که بیا شروع نه شو نو تاسو ته اجازه ده چې هر څه کوئ هغه وکئ. سلګۍ خدای دې وبخه، دا ډوډۍ دوه ځایه تیاره کړه چې اول یې ستا پلار ته یوسم او بیا به یې زړور خاندو ته. همداسې کوم. وګوره لوښي مې راخیستي دي، داسې کړنګ کړنګ جوړ کړی دی. ورورې ډوډۍ تیاروم. ډوډۍ تیارې؟ خو دا دومره لوښي د څه دپاره؟ تا خو دومره لوښي راټول کړي لکه خیرات شي. مورې بس خیرات یې وګڼه. ما ورته وویل چې لوښي دوه ځایه راواخله بلکې درې ځایه، چې ډوډۍ درې ځایه تیاره شي. څه؟ درې ځایه؟ دا د چا چا لپاره؟ څنګه؟ زړه خو به م نه وي چې اوس په کور کې کورګي جوړ کړئ.
نه نه مورې په کور کې کورګي نه جوړو. ښه نو بیا دا 3 ځای ډوډۍ ولې؟ یو ځای د حسن خان کاکا دپاره، یو ځای زمونږ ځان دپاره او دا بل ځای د زړور خان دپاره. هغه او سنګینه ترور خو کور کې بند دي، نو په دې خاطر. ښه زه خبره نه یم او تاسو داسې کار کوئ حاجت نشته چې چاته ډوډۍ ویسئ. حسن خان ورور خو بیا هم پروا نه کوي، خو دا سنګینې ته نه 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 نه. سلګۍ ته پې خفه نه شي، ستا مور ما سره هېڅ ښه نه دي کړي. مورې ضرور خو نه ده چې یو څوک د چا سره ښه وکړي او بیا ته هم ورسره بېرته ښه وکړي. دا خو بیا ښه نه شو، بدل شو که نه. ښه خو هغه دي چې د بدو په مقابل کې وشي او بیا خدای مکه دا ورځ په هر چا راتلی شي. په هر چا راځي، خو ما د خدای د سنګینې احتیاج کوي نه. مورې داسې مو وایه، دې خبرو نه تېرېږه. بس دا دعا کوه چې خدای موږ د آفتونو مصیبتونو نه وساتي. آمین. دا دعا خو همیش کومه. اوس څه وکم؟ ډوډۍ تیاره کړم او که نه ترور خور باندې خفه شوه. د هغې غم مه کوه، هغه زه پخلا کوم. بس ته ډوډۍ تیاره کاله چې یوسم. تو موتی تو ما هغې ته ګوره د موتی سره ښه لوبې وکړه، ځکه چې بیا به در پسې خفه او رښتیا زه خو یم چې لوبې ورسره مه کوه. لرې شه لرې ورسره باندې جامې څکې څکې. ښه نو ما دا ویل چې مینه مه ورکوه، ازار یې ولې واخلو. لاره دا ته څنګه خبرې کې؟ زه خو ستا د خبرو په مطلب پوه نه شوم. دا سپی خو په تا باندې ډېر ګران دی که نه؟ او زه خو چېرته نه ځم چې دا به راپسې خفه شي. چېرته ځې څنګه نه، مسافر به شي مسافر. نو ځکه درته ویلم چې دومره مینه ورته اوس مه ورکوه. سپی خو وفادار شی دی، بیا یې د یاده نه وځي. او خدای خبر شه چې بیا به ته کله کور ته راستنېږي. الله دې هغه ځای کې روغ لره. دا کوم ځای کې وه پلاره؟ په خارج کې. تا د خیره سره لېږمه خارج ته چې هغه د مړي خسر ته دې ولور وګټي. څه پلاره زه به خارج ته ځم؟ داسې نه شي کېدی، زه خارج ته نه ځم. ولې به نه ځې؟ څنګه نه شي کېدی؟ پلاره دلته زما مدرسه سبقونه. بس دا هر څه پاتې شو، په دې باندې ولور نه ګټل کېږي چې ته به په دې باندې ما ته ولور وګټې. ولور خواري غواړي، مزدوري غواړي. او بیا تاله چې خدای تعالی کوم خسر درکړې هغه ته چې د پیسو بنډل ونه خیمه، نو همداسې خبرې هغه کله اوري. نو اوس به خامخا خارج ته ځي، انکار منکار دې نه منم. خو پلاره زه نابلده یم، زه به ځم چا سره؟ قاچاقبر سره خبره کوم، قاچاقبر سره هغه یاسر چې خارج ته لېږلی و. نو هغه خو پیسې غواړي، پیسې کومه دي؟ څه چاره به یې وکړمه، خو چې یو ځل ورسره ځان پوه کړم. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې به اورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 30 55 0 2 6 15 30 15.